أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الجنازة د جنازې مونځ د هغې طریقه په جنازه کې دوه غټ فرایض دي چې یو ته قیام ویلی شي یعنی ولاړه چې په ولاړه به جنازه کېږي. دویم په دې کې څلور تکبیرونه دي، هغه څلور واړه تکبیرونه فرض دي. د جنازې طریقه دا ده چې اول با په اول تکبیر نه بعد دا با ثناوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا با اول تکبیر نه بعد ویلی شي. دویم تکبیر چې کله ویلی شي نو د هغې نه بعد به درود شریف وي. درود شریف دا درود ابراهیمی دا غوره دی، لکه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیا د دویم تکبیر نه بعد چې کله دریم تکبیر وشي نو په دریم تکبیر کې به دعا وي. نو دعا طریقه دا ده چې کله زنانا یا سړی هغه بلوغ ته رسېدلی وي، ماشومان نه وي، نو د هغې دپاره یوه دعا ده، هغه دعا دا ده: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. تاخد بالغو تپاره ده، کاغا زنانوی او کاغا سړی وي. ماشومانو دپاره بیا بدلې بدلې دعاګانې دي، صرف د ضمیر فرق پکې دی. که الک وي ماشوم وي نو د هغې دپاره دعا دا ده: اللهم اجعله لنا یا اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. دا د الک د پاره ماشوم، او د جنۍ د پاره دعا ماشومې د پاره نو هغه دا ده: اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. نو چې کله دا دعا ولوستلی شي دینه بعد به څلورم تکبیر وکړي، څلورم تکبیر او څلورم تکبیر نه بعد به سلام واړی. نیت به تړلی درې طریقې دي: یو دا چې لاسونه ښکته کړي، دویم دا چې په یو سلام سره اولنی سلام سره یو لاس ښکته کړي او په دویم سلام سره دویم لاس ښکته کړي، او دریم دا چې نیت یې تړلی وي، لاس یې په نامه باندې وي او سلام واړی. غوره او بهترینه طریقه دا ده چې سړی لاس په نامه باندې تړلی وي او دې سلام واړی.